دی ورور تپوس کړی دی چې کله جمع بین الصلاتین وشي نو آیا سنت کول څه حکم لري د ماښام او د ماسوتن؟ جواب دا دی چې کله جمع بین الصلاتین وشي نو د دواړو منځونو په منځ کې چې کوم سنت راځي نو هغه بیا دلته نشته دی، هغه بیا پاتې دي. هغه کوم چې وروسته یې مخکې سنت دی هغه کول پکار دي. چې کله سړی په حضر کې یا په سفر کې خو سنت د سحر نه علاوه نور سنت موقت نشته، نوافل شته دي. خو چې کله په کلي کې په وطن کې سړی د بیماری د وجې نه یا د باران د وجې نه جمع بین الصلاتین وکړي ماښام ماسوتن یا ماسپښین مازدیګر، نو په دې منځ کې چې کوم سنت دی هغه پاتې دي. دلیل په دې باندې حدیث نه صحیح دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه فرمایي جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر ليس بينهما شيء وبين المغرب والعشاء ليس بينهما شيء. نبی صلی الله علیه وسلم ماسپښین مازدیګر دا جمع کړیو او منځ کې څه شی نه مانه نوافل پکې نه سنت پکې نه او مازیګر ماښام ماسوتن جمع کړي منځ کې څه نه. دا صریح روایت ته او صریح دلیل په دې باندې چې په دا ټیم کې بیا سنت چې کوم دی هغه نه کیږي او دا چې سنت په منځ کې بیا خو جمع نشو، جمع وای دي ته چې منځ کې بل فاصل نه دا خو به جواب بین الصلاتین نشو چې منځ کې پکې نور سنت را. البته چې کوم رسنی سنت دی اکول پکار دي ځکه دا غي محل نه فوت شوی دلته خدای غي محل فوت شو.